السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول د ایران ټي وي مینوال به راته ښه او صحتمنده وای. ملګرو، لکه څرنګه څو ورځې مخکې خبرونه راغلل چې آیرلینډ د افغانستان سره خپل سیریزونه په خپل کوربتوب کوم سیریزونه دایر شوي وو هغه لغوه کړل. نو ملګرو، ځینو خلکو د دغې لغوه کولو لامل د افغانستان کرکټ بورډ کې کوم بدلونونه رامنځته شول، کومې خپلسرۍ پکې وشوې، د هغه لامل یې یاد کړی او ځینې نور. خو اصل لامل څه دی؟ رښتیا هم پاکستان شیطاني کړې ده، رښتیا هم عاطف مشال دا کار کړی دی. نو ټولو ته زه ځواب درته وایم چې اصل موضوع څه ده، ولې آیرلینډ له افغانستان سره خپل سیریزونه لغوه کړل. همدغه ویډیو در سره لایک او زموږ ایران ټي وي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. آیرلینډ غواړي چې د 2020 میلادي کال کې له بنګلادیش، نیوزیلینډ او پاکستان سره لوبې وکړي، خو افغانستان سره خپله لوبې لغوه کړي. آیرلینډ به له 3 نورو لوبډلو سره په خپل کوربتوب لوبې وکړي. دا لوبې آیرلینډ په داسې حال کې کوي چې بل پلو یې 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې له افغانستان سره 15 ورځې لوبلړۍ د مالي ستونزو له امله کینسل یا لغوه کړي دي. دا چې آیرلینډ نورو لوبډلو ته چمتو ده کوربتوب وکړي او د افغان لوبډلې کوربتوب ته یې بهانه جوړه کړه، راز به پکې دا وي چې دوی نه غواړي له افغانستان لوبډلې په خپل کور کې ماتې ومني. رښتیا هم ملګرو، مونږ کله چې آیرلینډ سره مخامخ شوي یو نو مونږ آیرلینډ مات کړی دی. نو اوس دا به دوی لپاره ډیره د شرم خبره وي چې په خپل کوربتوب په خپل کور کې مات کړو. نو اوس آیرلینډ د بنګلادیش پر وړاندې هم لوبې ته چمتو دی، همداشان آیرلینډ د نیوزیلینډ پر وړاندې لوبې ته چمتو دی او آیرلینډ د پاکستان سره 2 ورځې لوبې هم لري. خو افغانستان سره یې د دې وجې دغه سیریز کینسل کړ چې دوی له افغانستان څخه په یاره کې وو یا ورڅخه ډارېدل. تر بیا ښې شوې.